دا یو خور سوال کړی دی وی ما سره سره دي او هغه نصاب ته رسېدلی دي او د کال په دې دوران کې ما دا سره په نورو سرو باندې بدل کړي دي. سوال دا دی چې دا کال دا کم حساب چې و دا د اکه زوړ حساب به چلیږي که نه دا سره چې بدل شو اوس به نوی کال او نوی حول حساب و. جواب د دې مسلې اگر که دې کې د علماو اختلاف دی چې زنانه سره چې کم سرې د استعمال دی که زکا شتي او که نه هغه جدا مسله او دلته دا پته هم نیشي چې دې سره دا د استعمال دی او که دا په تجارت کې او دا په هر څه کې. سره د نورو سرو سره بدل کړو اوس وایي چې کال حساب به هغه زړو سرو نه هغه کال به مخکې پوره کوو که نه نوی کال به شروع کېږي. دا قاعده یاده کړئ قانون یاد کړئ په هر څه کې به راته دا مخې له راتلی شي او ډېرې مسلې به ته بیا اسانې شي. هر هغه مال چې په هغې کې زکات واجب دی او دې ته بدل کړو د هغه په جنس باندې. هغه په جنس څه مطلب دی؟ یعنې یو شی دی نو په دې کې نوی حول او نوی کال نه شروع کېږي بلکې هغه زوړ حساب به مخکې بوځي. لکه یو سړی راولګېدو سری په سرو بدل کړو یا سپین زر په سپینو زرو بدل کړو یا ورسره غواګانې دي هغه یې په غواګانو بدلې کړې اوښان یې په اوښان بدل کړو تجارتي سامان دی ورسره هغه په هغه شان سامان باندې بدل کړو نو دې سره حول او کال چې دی هغه په منځ کې نه پرې کېږي بلکې هغه ترتیب به مخکې بوځي. ښه د داسې چل وکړو چې سره زر او سپین زر یې بدل کړو سره زر سپین زر یې بدل کړو سړي سره لاس په لاس او قصه یې ختمه کړه سپین زر زما شو سره زر ستا شو. څه خیال دی؟ نو نصاب حول نوی شروع شو ځکه چې د سره منځ کې مال بدل شو نو چې مال بدل شو جنس خو هغه نه دی جدا دي سره جدا دي او سپین زر جدا دي یا غواګانې بدلې کړې په اوښانو باندې نو اوښان خو جدا دي او غواګانې جدا دي یا تجارتي سامان یې بدل کو په تجارتي سامان باندې خو بدل دي جدا دي یا اگر که بعض علماء د رای مطابق تجارتي سامان که ته بدلوم کې خو تجارتي سامان حقه دی ځکه چې هغه ته په تجارت کې الغرض خبره و به دقه سرو کې او سپینو زرو او یا سارو په دې مثال کې پرېږدو. خو د دې خور دپاره هغه جواب دا دی چې دا به نوی کال نه حسابوي بلکې هغه زوړ کال به مخکې بوځي. والله اعلم.